سلامونه ټولو لیدونکو ته به د تاسو په روغ جوړو یو ځل بیا تاسو ته په یو نوي ویډیو کې هرکلی وایم. نن ویډیو د بایبیټ اړوند ده، څنګه کولی شو بایبیټ کې وړیا یو ترلاسه کړو. نو کله کله دوستان داسې کېږي چې په دغه ایکسچینجونو کې بعضې فری ریوارډونه راځي یا میشن راځي. کله چې تاسو هغه کمپلیټ کړئ نو تاسو یو څه اندازه وړیا یو یا هم همغه ورته کوینونه درکول کېږي. نو په بایبیټ کې دوه میشن راغلي دي چې د لنډ مهال لپاره دي. که چېرته تاسو دغه میشن کمپلیټ کړئ، پوره یې کړئ، نو تاسو ته تقریبا یو خواوشا $25 پورې درکول کېږي. هغه هر څومره چې د کوین قیمت پورته کېږي هغه پورې اړه لري چې څومره د کوین قیمت پورته شو. نو کله چې تاسو بایبیټ را خلاص کړ نو هغې لپاره تاسو ته په مخامخ صفحه باندې په لومړي سکرین باندې ریوارډ هوپ راځي. که دلته نو تاسو د مور بټن باندې کلیک وکړئ، دلته هم پیدا کولی شئ. کله هم دلته کلیک واخلئ، دلته دوه ټسکونه راغلي دي، لیمیټ وخت لپاره دي، ډېر وخت پکې نشته. لومړی ټوکن دی تاسو ته وایي چې تاسو د BR ټوکن په سپاټ کې واخلئ، ټریډ ورمنډه وکړئ او تاسو ته موږ 102 BR ټوکن درکو. درته ښایم چې څومره قیمت لري. دوهم تاسو دغه دی چې تاسو د $500 په اندازه په بایبیټ سپاټ کې په وال ټوکن باندې ټریډ وکړئ. نو او موږ تاسو ته 55 وال ټوکن درکو. د دوه چې سره حساب کو تقریبا $26 کېږي. نو دوستانو مهمه دا نه ده چې تاسو کوین واخلئ د اوږد مهال لپاره وساتئ، نه هېڅ خبره نشته. تاسو صرف کوین واخلئ، بیرته خاص کړئ، بس میشن پوره شو. دغه میشن چې دی تقریبا 2025 کال څلورم په 12 تاریخ باندې پیل شوی دی او د همدې څلورم میاشتې په 13 تاریخ باندې پای ته رسیږي. نو تاسو بیا هلته کتلی شئ. او د بل میشن هم درته ښایم، د بل $500 میشن درته ښایم. دغه میشن هم په 12 تاریخ باندې پیل شوی دی خو د 15 په 10 تاریخ باندې ختمیږي. اوس راځو دې ته چې موږ څنګه کولی شو چې دغه ترلاسه کړو. د هر څه نه مخکې به تاسو داسې کار وکړئ چې خپل بایبیټ ته به یو څه څه پیسې راولېږئ. ما خو 228 USDT ورته رالېږلي دي. مهمه دا نه ده چې تاسو د 500 200 یا همدومره زیاتې پیسې ورته راولېږئ. هر څومره چې تاسو په اکاونټ کې لرئ هغه ورته راولېږئ، خو تاسو باندې ټریډونه بیا زیات کوئ. که چېرته مو په یو وار 500 ورته راولېږلي دا تر ټولو غوره خبره ده. تاسو باندې به څه کمیشن فیس در باندې لږ راشي. که پوره 500 نه لرئ، 100 200 150 او حتی $50 چې راولېږئ په هغو هم کې میشن پوره کولی شئ. نو را به شئ په بایبیټ اکاونټ کې به تاسو دغه لاندې ایسیټ برخه ښکاري، په دغه کلیک واخلئ. نو د هر څه مخکې به تاسو د بایبیټ کوم پیسې چې لرئ هغه به له فنډینګ والټ څخه راولېږئ ټریډینګ والټ ته. دلته تاسو ته ښکاري ما سره فنډینګ والټ کې دا به زه ټریډینګ ته راولېږم. ټریډینګ ته لېږلو لپاره دلته په ټرانسفر باندې ورته کلیک واخلئ. کله مو ټرانسفر باندې کلیک واخیست، پورته برخه کې تاسو فنډینګ انتخاب کړئ، لاندې ټریډینګ اکاونټ انتخاب کړئ. کله مو چې انتخاب کړ USDT در سره دی، دلته USDT کرنسي انتخاب کړئ، دلته ماکس کړئ. که لږ اندازه لیکئ ورته لیکلی شئ. کله مو چې ماکس کړه په کنفرم کلیک واخلئ. ګورئ زموږ ټولې پیسې دغه والټ ته لاړې. کله چې دلته لاړې نو اوس راشئ، دلته زه تاسو ته وښیم چې دغه ټوکن څومره قیمت لري. اول BR ټوکن دی. BR ټوکن چې دی 0.2 قیمت لري د یو. او بل تاسو دلته وال ټوکن سرچ کړئ. وال په نوم ټوکن دی. کله چې تاسو وګورئ وال USDT د 0.1 قیمت لري. نو راځم اوس تاسو ته حساب کوم چې دغه څومره USDT جوړېږي. 55 وال چې موږ ته راکړي، چېرته موږ په همدغه قیمت باندې خرڅ کړو په 0.1 باندې 22 USDT ترې جوړېږي چې بیخي کافي پیسې دي. او 102 BR ټوکن که چېرته موږ ته راکړي او موږ یې په 0.001 فکر کوم همداسې و خرڅ کړو، $4 ترې جوړېږي. نو اوس دواړه چې حساب کو 4 تقریبا $26 جوړېږي. او دا بالکل تاسو ته فری درکول کېږي. ستاسو څه مصرف دی یو څه اندازه پیسې چې تاسو په ټریډینګ باندې مصرف کوئ، لږ اندازه فیس تاسو نه ګرځول کېږي. نو کله چې دغه کار تاسو وکړئ بیرته به هم صفحې ته راشئ. اوس به ریوارډ صفحې څخه ورځئ. هلته به ټریډ نه کوئ، دلته به ریوارډ څخه راشئ. لومړی زه غواړم دغه ټوکن پوره کړم، د میشن پوره کړم، دغه ریوارډ. دغه لپاره به کلیک واخلئ، راشئ په ټریډ بټن باندې دلته ورته کلیک واخلئ. کله مو چې ټریډ بټن باندې ورته کلیک واخیستم، اوس دلته موږ صفحې ته راغلو. کله چې صفحې ته راغلئ دلته به تاسو کلیک واخلئ. لومړی مستقیم په مارکیټ کې واخلئ. مارکیټ باندې کلیک واخیست، لیمیټ باندې کلیک واخیست، اوس مارکیټ انتخاب کړئ. کله مو چې مارکیټ انتخاب کړ څومره اخلئ 100 USDT. دلته تاسو کلیک واخلئ. که دلته تاسو سره USDT نه ښکاري په دغه اپشن کلیک واخلئ، دلته به تاسو USDT ورته انتخاب کړئ. دغه اډر په USDT دلته ښکاري تاسو ته. نو کله مو چې کنفرم کړ د 100 USDT ما ولیکل، راشئ په بای باندې کلیک واخلئ. که بای باندې مو کلیک واخیسته اتومات تاسو سره واخیستل شو. ګورئ د $100
او موږ نه یو څه اندازه فیس وګرځول شو. نو زه تاسو ته اوس بیرته ښایم څنګه خرڅول شو. راشئ دلته به دغه سیل باندې اتومات بیا ورته کلیک واخلئ. سیل باندې مو کلیک واخیسته، دلته بیا هماغسې مارکیټ انتخاب کړئ. اوس دغه ټوکن موږ لرو په سپاټ کې. بیرته دغه کرښه تر سره پورې راورسوئ. دلته کله چې راورسول اوس ټول ټوکن چې دي موږ نه 9.1 صرف 9 سنټه تقریبا فیس موږ نه وګرځوو، نه هم نه ډېر لږ اندازه. سیل باندې کلیک واخلئ. کله چې کلیک واخیسته ټول ټوکن موږ خرڅ کړل. تاسو ته ښکاري ما خرڅ کړل ټول ټوکن. او چې خرڅ مو کړل بیرته اوس تاسو صفحه ریفریش کړئ. اوس بیرته راشئ دغه میشن مو کمپلیټ کړئ. بیا ریوارډ هوف ته راشئ. اوس دوهم دغه لومړی ټوکن لومړی چې دا هغه پینډینګ ته لاړ شي. زه یو ریفریش کوم ګورم. خیر په هر حال زه د اعظم ته دوهم باندې کلیک کوم، دغه پوره کوم. دوهم لپاره به تاسو راشئ دلته کلیک وخلئ، په ټریډ نو باندې به کلیک واخلئ. کله چې کلیک واخیسته اوس بیا راشئ بای ته. کله چې بای ته راغلی اوس دلته ښکاري ما سره 228 USDT دي. زه یې وارم د مکملو پیسو اخلم، ټولو پیسو اخلم. په بای باندې ورته کلیک کوم. بای باندې چې کله کلیک واخیسته اتومات واخیستل شو. آرډر واخیسته، صرف یې ریفریش کړئ. اوس زه بیرته راځم سیل کوم. په سیل باندې کلیک واخلئ، بیرته دغه مکمل خرڅ کړئ. ګورئ خرڅ شول. اوس بیا راځم بیا یې اخلم. دغه ته بیا مې واخیستل، په بای باندې ورته کلیک کوم. ما واخیستل. اوس راځم بیا یې سیل کوم. دغه ده بیا مې سیل کړل. ښه اوس راځم 223 تقریبا 450 څومره کېږي. نو زه راځم دلته یو څه اندازه داسې کوم چې اوس د کم پیسو اخلم. یو د $50 اخلم. 500 مې چې واخیستل په بای باندې ورته کلیک کوم، واخیستل شول. سیل ته راځم بیرته خرڅوم. ښه خرڅ مې کړل. نو دا تاسو اوس خپله ښکاري چې دغه ټاسکونه موږ کمپلیټ کړل. او څومره پیسې پاتې شو؟ تقریبا $1 $1.5 موږ نه فیس وګرځول شو. $1.5 تاسو نه فیس ګرځول کېږي. یو څه سنټونه مخکې مو نو دغه تاسو نه ګرځول کېږي. کله چې تاسو صفحه ریفریش کړئ، صفحه مې ریفریش کړه، بیرته راځم او دا په تاسو سره فینډینګ کې شي. ښه تاسو ته ښکاري لومړی چې دی پینډینګ کې شو لومړی او لږ وروسته ګورم د بل کېدای شي هم فینډینګ ته لاړ شي. او بالکل تاسو ته به خپله ووایي چې تاسو ټریډ ورباندې پوره کمپلیټ وکړ او دغه چې دی اوس فینډینګ ته لاړ او تاسو ته به ټوکن درکول. ښه دغه د بل هم پوره شو. ګورئ یو صرف 2 دقیقې ورته انتظار شي، دواړه پوره کېږي، دواړه فینډینګ ته لاړل. ښه اوس ځینې ملګري به وایي چې موږ ته دا ریوارډ کله راکول کېږي. کله چې تاسو دغه میشن یا ټاسک باندې کلیک واخلئ، دلته دوی ښکاره درته ویلي چې تاسو به کله چې ویریفیکیشن کمپلیټ شي، یعنې موږ تاسو ټاسک وکتلو چې کمپلیټ شوی دی 2 ورځې او لاس ساعته یا 12 ساعته وروسته به تاسو ته دغه ټوکن درکول کېږي. دا بل ریوارډ ګور چې دا موږ ته کله راکول کېږي دا هم په همدغه ډول دی. 2 ورځې او لاس ساعته یا 12 ساعته وخت تاسو درکول کېږي. هغه وروسته به تاسو ته دغه ریوارډ درکول کېږي. تاسو بیا خپل سپاټ والټ کې کتلی شئ، فنډینګ والټ کې د وایبیټ کتلی او کله چې درکړل بیا په هغه ځای کې تاسو خرڅولی شئ. که چېرته د دغو دواړو کوینو قیمت پورته لوړ شو نو بیا تاسو ته نوره ګټه هم کولی شئ. دا خو مقصد اوس تر اوسه پورې قیمت هم دغه دی. نو دغه ویډیو او دغه پیسې تاسو بیرته کولی شئ چې خپل اصلي اکاونټ ته یا دلته پرېږدئ یا ویډرا کړئ باینانس ته کوم بل ځای ته وي. نو دا ویډیو مو خوښ وي لایک یې کړئ، مخکې نورو ملګرو سره شیر کړئ. مننه، ښه وختونه، ښې شپې ولرئ.